په سعودي عربستان کې یو ستونزه رامنځته شوې ده چې کوم چا پاسپورټونه د سټیکر په ذریعه تمدید کړي دي نو دوی ته اجازه نه ورکوي کېږي سعودي عربستان ته داخل شي. د دغې ستونزې حل لپاره مسؤل چارواکي هلته اخته دي نو ډېر امکان شته چې دا ستونزه به ډېر زر حل شي. بل خو کوم چا چې د معلومات په سوشل میډیا کې لیدلي دي خاص کر د اماراتو مسافر دوی زیات په تشویش کې شوي دي کوم چې وطن کې دي یا وطن ته تلونکي دي وایي چې موږ هم پاسپورټونه د سټیکر په ذریعه نوي شوي دي نو موږ ته به هم اجازه راکړی شي او که نه. ګورئ دوستانو په تاسو کې کوم څوک چې د اماراتو مسافرین یې تر ننه پورې هېڅ کومه ستونزه نشته. کوم پاسپورټ یو کلن تمدید کړي کوم 15 کلن تمدید کړي او یو هم پاسپورټ باندې ټپه لګولې وي نو تر ننه پورې وطن ته تګ راتګ کې هېڅ مشکل نشته بغیر د کومې ستونزې تګ راتګ کولی شئ. که په آینده کې څه کور به ورسره. بل خو د پروازونو بندېدو خبره بیرته زیاته شوې ده. ما خو څو ورځې مخکې د باندې ویډیو کړې وه چې په الحال پروازونه په نارمال حالت کې دي د بندېدو هېڅ کم داسې څه شته نه چې موږ ووایو چې د دې له وجې د پروازونه بند شي. خو زه نه پوهېږم تاسو څنګه دومره زر په خلکو خبرو باندې باور کوئ. څو ځله ما درته ویلي دي چې یو خبره واورئ لږ پرې سوچ کوئ چې ما چې څه واورېدل د به حقیقت لري که نه په هر صورت. او بل خوا تاسو ویډیوګانې هم نه ګورئ نور خو زما غلطي نه ده کم سے کم لږ خو ځان تکلیفوئ. ویډیوګانې خو په انټرنیټ خو نن سبا په هر ځای کې دی. دا ګیله خو به مو نه وي چې مونږ په وطن کې په کلي کې انټرنیټ کار نه کوي. زما هېڅ ګمان نه کېږي چې نن سبا په افغانستان کې به شاید یو نیم داسې ځای چې هلته انټرنیټ کار ونه کړي نور اکثري ځایونو کې انټرنیټ کار کوي. نو لږ کوشش کوئ ویډیوګانې هم درسره تعقیبوئ او د خلکو خبرو کې مه راځئ. پروازونه تر ننه پورې نه دي بند شوي په نارمال حالت سره روان دي نو هغه مخکې خبره به درته وکړم که آینده کې څه وکړو بیا به ګورو ورسره. څه به ده مننه.